یو ټیچر دی پی ایس ټی ټیچر دی عمر خالق صاحب داغه نوم هغه روانو کور ته غالبا او هغه سره یو خپل وړه ماشومه چې دا هغه ناسته ده او په لاره باندې په څوک راوتي دي هغې په فایرنګ کړی دی او هغه یې ویشتی دی نو ټیک شو لکه استاد چې و هغه سره به ستا اختلاف و یا به ورسره ستا څه مسله چلېده هر قسمه مسله چې وه نو په دې کې دا ماشومه چې کومه شهیده شوې ده د هغه لور چې هغې سره هغه کوم بیګ هغې اچولی و که نه هغه بیګ چې بیا د هغه ځای خلکو وکته نو په هغې کې په ګوتۍ کې نغاړلې شوې پراټه چې کوم ده نو هغه پکې پرته وه او هغه خلکو روح کې و چې د دې ماشومې کترې څه ګناه وه د استاد جیب هم دونه غټه څه ګناه نه وه کړې چې د دې د قتل قابل و نو زمونږ پښتانه که مونږه د امن چغې وهو او د امن چغې مونږ له وهل پکار هم دي خو زمونږ په دې علاقو کې چې کوم د امن هغه وخت تېر شوی دی نو تاسو خو یو کار بل هم وکړئ که نه د کیفیکې دا څومره تاڼۍ چې دي په دې ټولو تاڼو باندې تاسو وګرځئ او تاسو یو ریکارډ خو راوباسئ چې زمونږ په دې تاڼو کې د 2025 ریکارډ راوباسئ چې زمونږ په دې تاڼو کې یی پښتنو څومره یو بل ویشتي دي څومره یو بل قتل کړي دي دا کیسونه تاسو راوباسئ او بیا تاسو د دې حساب وکړئ چې څومره په هوایي ګولو باندې مړه دي څومره یو بل ویشتي دي او بیا تاسو د دې اپریشن چې کوم دی کې شهیدان کېږي د دې حساب وکړئ نو امن پکار دی چې امن راشي او د امن لپاره اواز پکار دی خو د پښتون له په خپل ګریوان کې هم سوچ پکار دی که نه اوس دا ټیچر چې لاړه پته لګي نه د واقع خو به وروستو بیا پته لګي چې څه چل شوی او څه نه شوی خو د دې ماشومې کترې بچی چې ورسره وه د دې څه ګناه وه دا په کوم ګناه کې لاړه دا خو دومره وم نه چې دې څه داسې غټه ګناه کړې وه نو که چېرې امن راشي او د اپریشن ختم شي نو دا پښتانه یو بل نه پرېږدي دی یو بل ته دومره په زړونو کې حسد بغض او کینه ده چې دی یو بل وجني تاسو د ټولې کیفیکې د تاڼو ده ډیټا را یو ځای کې تاسو به وګورئ چې دې پښتنو څومره یو بل وجلي دي دومره به حکومت نه وجلې چې څومره دی یو بل وجلي دي ځکه په دې کې په زړه کې کینه بغض او حسد پروت دی چې ګورې روزانه حساب سره اپریشن هم شروع دي او روزانه حساب سره دا پښتانه چې کوم دي دا یو بل وجني داسې وجني داسې نن سبا د پښتون یو بل مرګ چې کوم دی هغه ورته دومره آسان دی لکه د چرګې مرګ ورته ګران دی او د خپل پښتون ورور مرګ ورته آسان دی نو دې دپاره هم سوچ پکار دی که نه د هغه طرف نه که په مونږ باندې امن راشي نو زمونږ په خپل منځ کې به څوک امن راولي مونږ به د یو بل نه څوک محفوظه کوي دا څومره شهیدان شو علما کرام شهیدان شو سل یو نیم سلو د خبر اورسېده څوک په کورونو کې څوک د جومات کې څوک د جومات مخې ته څوک په بازار کې د دې به څوک حساب ورکوي اوس دا ماشومه چې لاړه د دې به څوک تپوس کوي دا استاد یې پته لګي نه چې په کومه ګناه کې لاړه خپل ډیوټۍ نه روانو او بیا چې هغه بیګ نه د هغه ماشومې روټۍ راوباسره نو هغه کسان چې څومره په هغه ځای کې موجود وو که نه نو هغه روټۍ ته چا نه شو کتې او داسې جړل داسې لکه د سړي چې خپل بچی یا خپل پلار او یا خپل رور وفات شوي داسې جړل یو کس داسې نه و چې د هغه سترګې هغه په اوښکو باندې لمدې نه وي هغه روټۍ ته چې به کتل او ماشومې ته به کتل نو د سترګو نه به بې اختیاره اوښکې روانې وي نو امن به راشي د امن لپاره به مونږ هم اواز اوچتو تاسو به م اوچتوئ خو دا پښتانه به د یو بل نه څوک بچ کوي دی خو یو بل سره هم خیر نه کوي که نه